آیا په رښتیا د انرژي څښل تاسو ته نوره انرژي درکوي؟ ګټې او ضررونه یې څه دي؟ لومړی به پر دې خبرې وکړو چې آیا په رښتیا د انرژي څښل موږ ته انرژي راکوي او زموږ ستړتیا له منځه وړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم هو، د لنډ مهال لپاره د انرژي څښل تاسو ته انرژي درکوي. څرنګه چې د چای، قهوه او یا هغه څه چې کافین ولري د لنډ مهال لپاره موږ ته انرژي راکوي، د انرژي څښل هم همداسې ده. کافین هغه ماده ده چې په سګریټو کې هم شته او وظیفه یې دا ده چې فکر ورسره د لنډ مهال لپاره آرامېږي او همدا مادې له برکته موږ په انرژیانو معتادېږو. اما اصلي پوښتنه دا ده چې په اوږدمهاله استفاده د انرژي څښلو څخه زموږ صحت ته زیان رسوي او که نه؟ د دې سوال په ځواب کې لومړی باید په دې پوه شو چې انرژي په خپل ترکیب کې څه لري، یعنې له کومو موادو څخه جوړیږي. تاسو ته شاید دا پوښتنه را پیدا شي چې انرژي په خپل ترکیب کې ویټامین او نورې ګټورې مادې هم لري، اما په حقیقت کې ویټامین تاسو ته هیڅ انرژي نه درکوي او ډیر په کمه اندازه ترېنه استفاده کیږي د انرژي د جوړولو په وخت کې. 99% د څښلو انرژي چې تاسو په مارکیټونو کې په دوکانونو کې ګورئ د دریو مادو څخه جوړیږي: اوبه، کافین او بوره. د انرژي څښلو منفي اغېزې ډېرې دي، اما مهمې یې دا دي: لومړی، د کافین مادې زیاده استفاده په انرژي کې لاندې ضررونه لري: د خوب کیفیت خرابېدل، د لنډې مودې وروسته سمدلاسه د ستړتیا احساس، د لوړ فشار او وینې مشکل، په انرژي د معتاد کېدلو سبب او په بدن کې د اوبو کمیدل. د انرژي څښلو دوهمه بد اغېزه د بورې یا شکر او کالوري زیاتوالی دی. انرژي په خپل ترکیب کې د حد نه زیاده بوره لري چې دا د شکر او په بدن کې د اضافي چربي پیدا کولو سبب کیږي. دریم غټ مشکل چې د انرژي څښل موږ او تاسو را پیدا کوي د معدې د تیزابي کېدلو سبب کیږي چې په نتیجه کې د بدن د معافیت سیستم کمزوری کوي او همدا علت دی چې بیا ډیر زر په ګڼو مریضانو اخته کیږو. او بل غټ ضرر یې دا دی چې د انسان د زړښت سبب کیږي. د 100 ملي لیتره انرژي څښلو وروسته زموږ بدن لږ تر لږه 2 لیتره اوبو ته ضرورت لري چې معده مو له تیزابي موادو څخه پاکه کړي. څلورم، د انرژي منفي رواني اغېزې چې پر موږ او تاسو لري. منفي رواني اغېزې لکه اندېښنه، خفګان، پر اعصابو بده اغېزه او د خوب خرابوالي سبب کیږي. اوس چې موږ او تاسو د انرژي څښلو پر بدو اغېزو باندې پوهیږو، نو کوشش وکړئ چې پر ځای د طبیعي موادو څخه استفاده وکړئ چې صحت ته مو فایده ولري.